مرتضی وایي څه کال د امارات د زوال کال دی. په افغانستان کې د 2021 کال په داسې حال کې پیل کېږي چې د سولې بین الافغاني خبرې به هم 15 ورځې وروسته بیا د پاتې ځای څخه پیل کېږي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ مرستیال ویاند او په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار په ټویټر کې لیکلي چې څه کال به د اماراتو د زوال کال وي. طالبان په رسمي ډول په بین الافغاني خبرو کې د امارات نوم نه وړاندې کوي، تر اوسه چې څومره مرکې د دې ډلې ویاندوانو او مشرانو کړي دي، نو په ټولو کې دوی دا خبره واضح کوي چې طالبان تر نوم زیات د قانون او اصولو په هکله ټینګار کوي. خو د ولسمشر سلاکار او ځینې نور حکومتي چارواکي بیا په پرله پسې ډول د امارات د زوال ډول وهي او د جمهوریت د بریا همدا نن د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2021 میلادي کال به د جمهوریت د استحکام او د امارات د زوال کال وي. په دوهم قدم کې د جمهوریت یادونه چې مرتضوي کوي د جمهوریت تر نوم لاندې چوریت دی. مرتضوي په خپله د یو نوي کوچ څخه په میلیونونه افغانۍ ترلاسه کوي. د په شان نور حکومتي چارواکي همدا ډول په میلیونونه افغانۍ ترلاسه کوي. تر ځان یې سیمټي دیوالونه ډک کړي دي. بازاري موټرې